لومړی ټولګي کتاب و د افغانانو ماشومانو د د کوم کال کتاب دی؟ دا د سوویت جګړې سره چې د افغانستان ماشومان دې خوا راغلل او دې کې لیکلي دي د افغانستان اسلامي دولت د ښوونځیو او روزنې وزارت د تعریف او د ترجمې ریاست دا کتاب به د افغانستان ماشومانو ته ښودلو. صحیح ده؟ اوس دا کتاب راغلی کوم ځای نه دی؟ نوید صاحب ستاسو په خیال نوید صاحب دا کتاب په کوم ځای نه راغلی؟ چې په دې کې ټوپک دی، په دې کې بمونه دي، په دې کې وژنه ده، په دې کې چاودنې دي، دا کتابونه په کوم ځای نه راغلي؟ همدغه پوښتنه به اوس خپله کول چې دا کتابونه او د دې دا نصاب چې دا څوک اتھارټي دي که نه دا ولې داسې ولې داسې ذهنیت یې ورکوه زموږ ماشومان؟ ګوره زه درته ښیم ښه، دا کتاب دی دا یې پرنټر که تاسو ته ښکاري داسې لیکلي دي، الټه خو به نه وي، الټه ده نه ښکاري، سرچپه ښکاري. دا یونیورسټي اف نیبراسکا اوماها په یونایټډ سټیټس اف امریکا کې دا کتابونه چاپ شوي. صحیح ده؟ د ماشومتوب نه هغې برین واش کول غوښتل. دا په امریکا کې یو اس ایډ $10 ملیون یونیورسټۍ ته ورکړل، دې یونیورسټۍ ته یونیورسټي اف نیبراسکا اوماها ته، او ورته ویل چې موږ ته داسې نظام داسې کتابونه را جوړ کړه چې هغې کې جهاد د جنګ او د دې شیانو فکر موږ ماشومانو ته ورکړی شو چې هغه ماشومان غټ شي او جنګ ته تیار شي. نو اریان صاحب چې کومه پوښتنه وکړه، اریان صاحب دا داسې ده خلک وایي چې نو اریان صاحب دا کتابونه په 10 میلیونه پیسې د یونیورسټۍ ته ملو شوې چې ته موږ ته د افغانانو ماشومانو دپاره داسې کتابونه چاپ کا او دا به بیا افغانانو ماشومانو ته ښودل کېدله. دا کتابونه موږ د کباړي بازار نه پېښور کې کباړ بازار د هغې نه به موږ اخیستل چې ماشومانو به کله استفاده ترې وکړه. نو پښتون داسې نه دی، د افغانستان پښتون داسې نه و، د کوزي پښتونخوا پښتون داسې نه و، ته یې جوړ کړې داسې، تا ته یې جنګ وښولو، تا کې غوسه راوسته، تا ته چودنې وښولې، بمونه درته وښولې په مکتبونو کې، په سکولونو کې. خدای تا ته ولې وښوله؟ تا ته ځکه وښوله چې ستا دا خطه چې ده، ستا دا سیمه چې ده دا ډېره زیاته مهمه ده په اسیا کې. د پښتنو ټوله خطه چې ده د اسیا کې ډېره زیاته مهمه ده چې کوم سړی په افغانستان باندې د چا قابو وي هغه ټوله اسیا قابو کولی شي، سنټرل ایشیا ټوله ته قابو کولی شي کوم سړي په لاس کې چې افغانستان دی. صحیح ده؟ دا دویمه خبره. اوس درته بله مهمه خبره کوم اریان صاحب، په افغانستان کې ځوانان د طالبانو نه ګیله کوي چې تاسو درس بند کړی دی او درس کولو کې. نو نوید صاحب او فضل الله صاحب تاسو نه به زه پوښتنه وکړم، که چېرې طالب درس کولو کې او هغه درس داسې وي نو هغه درس تا ته قبول دی؟ نه بالکل هېڅ قبول نه ده. دا خو بیا هغه پخوانی سیستم ته وړي چې ټول همدې شانه ته خلک روزي بیا. اګزیکټلی. نو درس بند دی، خو که درس هغه کولو کې نو د طالب مفکوره څه ده؟ د طالب مفکوره هم د جنګ مفکوره ده. نو که هغه طالب ته له درس راوړي به تا له همدا شی راوړي، جهاد، ټوپک، چودنه، بم، دروز همدا شی به درته راوړي. نو خلک د طالب نه د درس غوښتنه خو کوي، خو ته دې ته وګوره ځوانه چې کوم قسمه درس ته راوړي. نو مهم شی اوس اریان صاحب وایي چې موږ څه وکړو. اریان صاحب مسله دا ده په افغانستان کې چې افغانستان کې ولس یو بل سره برابر نه دی. برابر داسې نه دی چې د کابل سړی او د خوست سړی کې په ځمکه اسمان فرق دی. که د کابل سړی یو سیاسي مفکوره لري، خوست سړی د هغې مکمل خلاف دی. که کابل سړی موډرنیزم خوښوي، ټکنالوژي خوښوي، سیاسي پالیسي خوښوي، د پکتیا سړی د هغې مکمل خلاف دی. که د پکتیا سړی کلتور خوښوي، کنزرویټیو سوسایټي خوښوي، کابل سړی د هغې خلاف دی. ټولو نه مهم کار په افغانستان کې چې اوس ځوانان کولی شي هغه نه درس دی، هغه هېڅ هم نه دي، هغه صرف دا دی چې د ټول ولس مفکوره اوس یو مقام ته راورسي. داسې نه چې د کابل سړی جګ دی په سوچ او فکر کې، او د دې کونړ، د دې خوست او پکتیا د دې خلک چې دي هغه په سوچ او مفکوره کې ټیټ دي، یا د دې والا جګ دي او د دې والا ټیټ دي. نو چې کومه خبره هم په افغانستان کې د افغانستان ګټې دپاره به راځي، دا دواړه به یو بل سره نښلي. یو به وایي ماته نه ده قبوله، بل به وایي ماته نه ده قبوله. او غرب چې ترقي کړې ده، غرب په دې ترقي کړې ده چې ټول خپل ولس یې او د سوچ مقدار یې ورته بالکل برابر کړی دی. او اخري خبره اریان صاحب، ته داسې نه وې، زه داسې نه وم، زه ټوپک ولا مړ کېدو ولا نه وم. که یو ورځ نوید صاحب ته قبوله وایي، یو ورځ به د پښتنو په تېر کلتور باندې لایو وکړو چې د پښتنو اصل کلتور څنګه، موږ به خبرې څنګه کولې، د ځوانانو ژوند به څنګه و، موږ به مینه څنګه کوله، د هلک او جینۍ ترمنځ به مینه څنګه وه، په دې باندې مو خبرې وشي. خو موږ داسې نه وو. دی موږ ته کتابونه راکړل، دی موږ ته جنګونه راکړل، دی موږ ته دا ټولې مسلې راکړې. اوس په افغانستان کې د افغانستان ډېر ځوانان وایي چې جهاد جهاد جهاد. دا کم جهاد دی چې د امریکي یونیورسټۍ نه راغلی دی؟ جهاد خو د قرآن او شریعت نه راځي نوید صاحب. دا کم جهاد دی چې د امریکي یونیورسټۍ نه راغلی تا ته یې وایي چې وجنګېږه مړ شه. نو حقیقت چې ورو ورو راوځي وخت سره
مهم شی موږ ته دا دی چې لر او بر افغان ولس په کوزه پښتونخوا کې په افغانستان کې دی اوس د سوچ مقدار یو بل سره برابر کی لکه څنګه چې مو نوید او فضل الله ناستو زه د بلی سیمې ما د نورو سیمې دي زموږ سوچ مقدار برابر دی موږ یو بل اورو او موږ د ګټې لپاره د پرمختګ لپاره موږ درې وړه کار کولی شو حالانکه موږ د بیل بیل وطنونو مهم شی دا دی افغانستان کې به د هرې سیمې ولس چې دی سوچ په ول یو ځای ته رارسي که یو اوچت دی او بل ټیټ دی موږ یو بل سره به جنګیږي مننه کوم صاحب زاده مننه صاحب.